السلام علیکم. خیر حال سمه جان کا شایونی محمد څنګه یې جوړه چې تللې سمه جان کا لدیو مسلمانۍ ته د ژړه مې څه سره غټه سوی و دا مې جوړ کړله. ښه سمه جان دا باور معلومات به نه سوي یا ولې محمد چندانې معلومات نه دي سوي خو اوس په سلمانۍ کې د دوست محمد زوی ګډ و چې $1,00,000 ځینې غواړي. $1,00,000 خو په خوله یادېږي. زما خو زړه ته نه ولېږي چې چاته ګول $1,00,000 ورکړي. ولې نه ورکړي یاره زما او ستا په رقم خو نه دی اته ګول یې کم نه لري. یاره سمه جانه کا که ورته وګورو دا ټوله د تاګل د ظلمو نتیجه ده. په دې کې د باور هېڅ ګناه نشته. اول یې زما سره څونه ظلم وکړي زما سره یې مځکه واخیسته بیا مې په زور ځینې ایله کړه. خیر اوس چې خدای دا باور ایله کړي دا باور یې ښه ځوان دی. و باور یې ښه سړی دی ما تاګل چندانې سړی نه دی. پهلوانه دا نن سهار امیر صاحب زنګ راته ولی و او خبرې مو سره وکړلې. هغه راته وویل چې زموږ پوره کوښښونه روان دي چې ستا زوی به د دې ظالمانو د منګولو څخه ډېر ژر راخلاص کړو. هغه ویل چې دا ظالمان به ډېر ژر د قانون او منګولو ته وسپارو. اتا ګوله زه درته وایم چې د دې خبرې لکوه پیسې ور برابرې کړو او هلته بیا واروړو او بل دا چې هغو تا ته نه وویلې چې پولیس را خبر نه کړې پولیس در سره رانولې. زه وایم چې خدای مه کړه په باور یو څه ونه کړې اولاد نه پیدا کېږي پیسې پیدا کېږي د پیسو در سر تېر شه بل ته کم پیسې نه لرې. ولې ستا نه دي په یاد پروش کال چې دا دروب زوی تښتولی وه مړی ورته رانوړئ هغه پیسې نه ورکولې هغه هم پیسې درلودلې داسې د بل چا په خاطر یې دا کار نه کوئ چې ول پولیس بیا رایله کړې پولیس یې نسي رایله کولی. زوروره زه درته وایم چې د پولیسو په خوله مه کوه هسې پیسې ور برابرې کړه چې وارې وړو. دا خلک ډېر ظالمان دي دا زړه سوی نه لري. خدای مه کړه چې په باور یو څه ونه سي بیا به مو هېڅ لاسته نه راځي ناکي به لاسونه سره موږو. خیر اوس خو د دې ټلیفون بند دی که یې چیرې بیا زنګ راته ووهلی د هغسې به ورته ووایو نو څه وکړو مجبوره یو. تا زما سره ډېر ظلمونه کړي تا زه په سرو سترګو کښېنولی وم زه تا وژنم زه تا ژوندی نه پرېږدم. وای الله خدای شکر چې خوب و زهره مې وچاودله. بله پهلوانه السلام علیکم اتا ګوله. وعلیکم سلام. څنګه سو د باور معلومات وسو خلکو به زنګ نه راوالی بیا بیا زنګ نه دی راولی په کومه شمېره چې زنګ راولی و په هغه شمېره ما زنګ وروالی هغې ته بند جواب راکړي. ته ټلیفون بند که پهلوانه پرې ناوړه د شمېره باندې زنګ رالی ته بند که ټلیفون. اسامد بله الو السلام علیکم. وعلیکم سلام. څوک خبرې کوئ؟ زه یم عطاګل کاکو خبرې کوم. څنګه شو د اما زوه
باور درک به نه معلومه خلکو بیا زنګ نه درته والی یا کاکو در اوسه هیڅ معلومات نه دی سوی. په خدای باور وکړه چې ناز دلته یم ورسره نیولې دي بیخي مې فکر په خراب دی. خیر وګورو کاکو چې خدای څه پېښوي. خیر دی خدای مهربانه دی خدای ته هر مشکل اسانه دی وار مه خطا کوه بس نور مصرف نه در باندې راولم بالا نو بس د خدای په امان. په مخه دې ښه سه خدای دې مل سه. بله؟ باور زوی؟ باور زوی؟ څنګه ته؟ و زوی دې ښه دی دا پوښتنې اوس پرېږده بیا به کور کې پوښتنې پر وکړه دا راته ووایه چې زموږ کار دې څنګه کوي. ګورې د خدای په خاطر زه دا دونه پیسې د کومه کم چې زه تاسو ته درکم. ته پیسې نه لرې د خدای ظالمه خو ټوله ښار دې چور کوي. لږ پروژې دې واخیستلې فقط د یوې پروژې پیسې ماته راکړه و موږ خواران خو هم حق لرو پر موږ خو هم نظر کوه. ګورئ تاسو سر ولې نه خلاصوئ دونه پیسې زه د کومه کړم. خیر تاسو زما زوی ته څه مه وایاست زه به څو پیسې د بل چا څه پیدا کړم او در وابېستوم. د بل چا څه مه اخله د بانک یې راوباسه د بانکه څه خو ټوله بانکونه دې د پیسو ډک دي. ګورئ تاسو سر ولې نه خلاصوئ زه دونه پیسې د کومه کړم. اوس مې هم مراد در سره کړی دي خو ګوره په 3 ورځې کې که دې پیسې راوړې خو ښه ده ښه کنې د خپل نازولي زوی جسد به په لاس درسي نور د خدای په امان. بلې تاسو ما خبره واورئ ټلیفون مه بندوه. بلې څه یې ویله تا ګله 3 ورځې وخت راکړئ هغه راته ورکړي پیسې راوانستولې نو بیا دې د خپل زوی د جسد سیل کوه. خیر دی تا ګله خدای ته صبر وکړه خدای پاک مهربانه دی خدای به هر څه خیر کړي خو موږ بله چاره نه لرو باید دا خلکو ته پیسې ورکړو خدای مه کړه
چې باور ته کم تاوان ونه رسوي. بله هېڅ چاره نه لرو اتاګوله. پیسې پیدا کېږي خو اولاد نه پیدا کېږي. د اولاد ژوند ډېر مهم دی. ببو ببو دلته خو هم نسته. خدای خبر چې چیرې تللې ده. ته ورته په دې خونه کې وګورم. دلته خو هم نسته. ته مه راسره ځه. پیسې زه په خپله وړم. دا مه کړه چې په تا یو څه ونه کړې. پهلوانه زه د ځان په کیسه کې نه یم. خدای نه کرده چې په باور یو څه ونه سي. دی نو د باور سره څه لرې؟ ته بې غمه اوسه. د دې کار د پیسو سره دی. دا د پیسې موږ وروړو نو دوی باور څه په کوي. زما د ومنه ته مه راسره ځه. زه یوازې ورځم. د خدای په امان. په مخه دې ښه ځه. فرشته چې په کوم کور کې د مینې او محبت ډک ژوند نه وي هغه کور به د خوشحالۍ محرومه وي. هغه کور جنت نه د غمونو ډک غږ وي. زه څومره بدقسمت مور یم چې پر خپل اولاد مې ښه نه وپېژو. د جنت په شان کور مې په خپل لاس برباد کړي او د غمونو خولې ته مې ورکړي. زه د بخښنې لایقه نه یم. زما سره خو هېچا بد نه وکړي بلکې ما د هر چا سره بد وکړل. دا اوښکې د پښېمانۍ دي. د خپلو د بده د پښېمانۍ دي. سکینې ته ما وبخښه. ما د ټولو نه زیات ستا سره ظلم وکړ. ببو ته دلته ناسته یې. ما په تا پسې ټول ځایونه وکتل. ببو څه خبره ده ببو؟ ته ولې ژاړې؟ بیا تا ته چا څه ویلي دي؟ نورې ما ته هېچا څه نه دي ویلي بلکې ما د هر چا سره بد کړي دي. دا زما د پښېمانۍ اوښکې دي. د پښېمانۍ اوښکې. ما ته بیا هم پهلوان وایي پهلوان. به تاسې هلک مه کوئ. ما پیسې ځینې ترلاسه کړلې. په دومره لږ پیسو چیرې ورېله کومه چې ټوله پکۍ نه کړمه پرې ولاکه ږدمه. بس بس زه ځمه د خپله ځایه پرې دا پیسې رسومه خو پر هلک پام کوئ. ودرېږه نمک حرامه دا ټوله ته یې. زه هغه څوک یم چې ستا په پټ راز باندې خبر شوی. ودرېږه. دا څه کوې؟ شرم نه لرې؟ پهلوان دې راڅولي دي. څه خبره ده؟ زما زړونه شیشې جان دی. ژوند څه کوله آخرت نه وکړې. دا څه کوې زما یې لیونی شوی خو نه. اتاګوله پهلوان نسه ولاړ نسه. ما نه ته ګرده کیسې واورېدلې. ګرده فساد په دو په ملګرو کې دي. چپ که درته وایم دا څوک څه وایه.
زه قسم درته خورم چې ده د خپلو ملګرو سره خبرې کولې. دا ته څه وایې؟ پهلوان خو زما ملګری دی، هغه کله باور غلا کولی شي. خو ته درواغ وایې درته وایم. زه قسم درته خورم چې زه درواغ نه درته وایم. چپ شه درته وایم، ته درواغ وایې. زه قسم خورم چې ګرده فساد په ده کې دی. پوښتنه ځینې وکړئ. پهلوانه زلمی څه وایي؟ دا زه اوس تا اورم. هغه خواته ګوله چې مخته را تېر نه شه. دی رښتیا وایي. ستاسې باور ما تښتولی دی. زلمیه ته خبر یې چې ستا ورور چا وژلی دی؟ ستا ورور هم ما وژلی دی. د دغه عطاګل په خوله باندې ده ماته وویله چې دی د مابین څه یوسه. پهلوانه دا اوس ته څنګه خبرې کوې؟ ته اوس په صدق یې که نه؟ دا ته اوس څه وایې؟ اوه زه په صدق یم، خو ته په صدق نه. خو عطاګله تا هم نن ژوندی نه پرېږدمه. تا زما سره ډېرې دوکې وکړلې. ما ستا په خوله باندې ډېر کارونه وکړله. ډېر بې ګناه انسانان مې مړه کړله. خپل مرګ ته تیار. عطاګله عطاګله زلمی ولاړ شه. هله ولاړ شه، شی پیدا کړه ژر کړه. ولاړ شه هله هله. استاد ته په امن کې اوسه.
کوهي مکینه د بل سړي په لار کې چیرې ستا به د کوهي په غاړه لار سي ادمزاد په معنا واړه یو صورت دی هر چې بل ازاروي هغه ازار سي ته چې بل په غشي ولې هسې پوه سه چې همدا غشي به ستا په لور ګزار سي چې همدا غشي به ستا په لور ګزار